چې خپل پروفایل مو داسې او داسې جوړ کړئ نو په دې کې هیڅ مشکل نشته. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې په دې کلیپ کې تاسو درخم چې څنګه تاسو کولای شئ یوازې سکندونو کې داسې ښکلی او اټریکټیو پروفایل جوړ کړئ. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول روغ جوړ یاست. زموږ پښتو ټیک چینل ته ښه راغلاست او که چینل مو نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ. نو راځو کروم ته او دلته تاسو کولی شئ ورته ولیکئ چې پروفایل میکر هم ورته لیکلی شئ. تاسو ته لیکلي پروفایل میکر خو زه وایم PFP د خپل ویبسایټ نوم میکر یعنې د نوی پروفایل میکر AI ځکه دا یو AI ټول دا تاسو ته کولی شي تاسو پروفایل په یوازې په څو سکندونو کې جوړ کړي. راځو سمپل دلته وهو اپلوډ فوټو په ډېرې چټکۍ سره تاسو کولی شئ د خپل پروفایل جوړ کړئ او یو پک به انتخاب کړئ د خپلې خوښې چې تاسو غواړئ خپل پروفایل ورڅخه جوړ کړئ. هغه هر څنګه وي تاسو د فوزي واسطه تاسو کولی شئ پاسپورټ سایز پکچر چې کوم دی هغه هم جوړولی شئ. که غواړئ تصویر جوړ کړئ، پاسپورټ ته جوړ کړئ، د دې په واسطه تاسو په اسانۍ سره په سکندونو کې تاسو کولی شئ خپل پروفایل ښکلی او بیکګراونډ ورڅخه ریموو کړئ. که هر څنګه غواړئ تاسو بلو بیکګراونډ لګوئ، بلیک لګوئ، هر څنګه کولی شئ تاسو استعمال کړئ او تاسو دا موبایل کې هم یوز کولی شئ. موبایل کې همدغسې تاسو څه کړئ ورډ جنریټینګ پروفایل پکس سکندونو کې تاسو دا وګورئ پکچر یې درته برابر کړو، خپلې خوښې پروفایل پکې انتخاب کړئ. دا وګوره زه مثال غواړم دا پروفایل زه انتخاب یوازې په یو کلیک سره به ډاونلوډ وهي، ډایرکټ پکچر ډاونلوډ شو. دا وګوره ډاونلوډ زه پکچر ته اوپن کوم. دا وګوره څومره په اسانۍ طریقې سره یې زموږ پروفایل جوړ کړو. تاسو کولی دې کې چینجز هم راولئ، ایډیټ فوټو ووهئ او ایډیټ فوټو کې تاسو کولی شئ ریپلیس کولی شئ هم سي فوټو او د دې د انګل یې هم بدله راوړولی شئ او سکیل یې هم چینجولی شئ. نو تاسو کولی شئ بیکګراونډ هم چینج کړئ. بیکګراونډ تاسو خپله خوښه وي دا رقم بیکګراونډ لګوئ ورته هر څه وي او غواړئ په رایټ د مثال سکویر کې غواړم چرخجني هغه کې غواړم یا کارنر تاوژي مثال داسې ګرد وي یا هم داسې تاسو کولی شئ په سرکل کې هم نو په دا شو ډېره ایزي طریقه په دې چې تاسو کولی شئ چې خپل پروفایل ښکلی او مزیدار خپل د فیسبوک پروفایل، انسټا پروفایل کار شوي تاسو دا طریقه پر سره کولی شئ. نو که ویډیو مې خوښه شوي درسره لایک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ. نور ویډیو لپاره زموږ چینل درسره فالو کړئ. لیدو څخه مو ومنئ. مننه.